کله کله په ژوند کې له داسې انسانانو سره حتما مخ کیږو چې یا سهوا او یا عمدن داسې پوښتنې مطرح کوي چې هغه لپاره به عادي خبره وي، خو بل انسان ته پرې سخت خفګان او تاوان رسیږي. هېڅکله هم له یو مور او پلار نه چې اولاد یې له لاسه ورکړی وي دا پوښتنه مه کوئ چې اولاد دې چیرته او څنګه مړ شو. یا له یو بل انسان نه چې مور او پلار یې له لاسه ورکړي وي دا پوښتنه مه کوئ چې څنګه مړ شو او چیرته مړ شو. ستاسو لپاره به عادي خبرې، خو هغه انسان زړه ته پرې سخت تکلیف رسیږي. یا د یوې ټولنې له عضوان نه چې روزګار او وظیفه نه لري دا پوښتنه د خلکو په مخ کې مه کوئ چې ولې کار او وظیفه نه لري، ولې روزګار نه لري. عادي خبر ښکاري، خو هغه انسان پرې خفه کیږي. کله هم له یوه ځوان نه له یوې پیغلې نه دا پوښتنه مه کوه چې واده یې نه وي کړی او ته پوښتنه وکړې چې ولې واده نه کوې، څه مشکل دی. حتما به یې په ژوند کې مشکلات او ستونزې وي، بلکې د دې پر ځای دعا ورته وکړه چې الله تعالی یې غوره او بهترین ژوند په آینده کې نصیب کړي. کله هم له یو بې اولاده انسان نه، خصوصا میرمنو نه، ښځو نه دا پوښتنه مه کوه چې ولې ماشوم نه لري، ولې اولاد نه لري. پر ځای دعا ورته وکړه چې الله تعالی یې له دغه ستر نعمت څخه برخمن کړي تر څو یې زړه خوشحاله سي. او کله هم له یو فقیر انسان نه، داسې یو انسان نه چې هیڅ هم نه لري، دا پوښتنه مه کوه چې څه شي ته ضرورت لري، بلکې که الله تعالی یې وسه درکړي یو مرسته یې وکړه، کومک یې وکړه، په دې باندې د هغه انسان زړه خوشحالیږي او الله تعالی پرې خوشحاله کیږي. او کله هم د یو انسان د خوشحالۍ لپاره په بل انسان باندې مسخرې او ملنډې مه وهئ. دا کار د الله تعالی د قهر او غضب سبب ګرځېږي او ډېر سخت پرې خفه کیږي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي په تاسو کې بهترین او غوره مسلمان مؤمن هغه څوک دی چې هغه څه چې د ځان لپاره خوښوي د بل مسلمان لپاره یې هم خوښ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.